السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ KTK TV خپرونه د غزلکور خپرونه کې نن موږ د ګڼري سیمې یو ډېر تکړه شاعر ښاغلی عمر خان عمر صاحب میلمه کړی دی. عمر خان عمر صاحب یو شعر سره سره یو معلم هم دی چې خپل فرایض د کربوغه شریف های سکول کې ترسره کوي. راځئ هغوی طرف ته راځو. عمر خان صاحب په خپرونه کې درته هرکلی وایي او ستړي مه شئ، په خیر راغلی. الله مو مل شه، ډېره مننه، ډېره مینه او مننه تاسو چې موږ طرف ته راغلئ، موږ خوا ته راغلئ، تاسو ډېره مهرباني. عمر خان صاحب ژوند مو څنګه روان دی؟ ژوند خو ظهیر صاحب الحمدلله الله د رضي شي، الله نه ډېر رضي، ډېر خوندور، ډېر مزېدار، ډېر فرصتونه په هر ساعت باندې الله تعالی د رضي شي، ډېر مزېدار. او بله پوښتنه مې عمر خان عمر صاحب دا ده چې تاسو شعر طرف ته څنګه راغلی؟ شعر خو ظهیر صاحب شعر و شاعري سره خو ما ورکتوب نه شوق و خوان به یې راکولو او داسې علاقې کوم شاعرون دي شعر و شاعري یا مشاعرې به وي یا د مخکې زړو کیسټو په ذریعې سره موږ شاعري به اورېدله. خوند یې و، بچپن نه مو ته شاعري خوند راکولو شوق یې و سره. نو مطلب باقاعده آغاز مو کله کړی نه کړی؟ مطلب هسې خو مو په 95 نه زه انم لسم کې و، خو باقاعده آغاز مو سن 2000 نه کړلی شاعري. ښه، داسې ادبي ټولنې سره مو تړون شته چې سره تاسو پاتې شوي یې؟ ګنډري ادبي ټولنې سره مو خپله تعلق ته او ادبي کاروان کربوغه شریف سره وخت نه وخت مشاعرې کوو، پکې کېږو، زده کړه کوو او داسې نور ګورګورې ادبي ټولنه ټي ولدو سره وخت په وخت مشاعرې کوو، پروګرامونه کوو. تاسو دې نه مخکې د هغه ذکر کړی و چې موږ په دوبۍ کې یو ټولنه چې د کتاب ذکر مو کړی و که نه، نو هغې په هکله سره ملګرو سره تاسو خپل تاثر موږ سره شریک کړئ. جی بالکل. دوبۍ کې پاک امارات ادبي ټولنه موږ ټولنه وه، هغې سره موږ وابسته وو او هغې نه موږ د ګاڼو شاعرانو یوه کتاب جونګړه کې جرګه تذکره ها هغه شوی دو، شعر شوی دو، هغه مینوالو ته مخې ته راغلی دو او اوس د موږ بهر چې کوم سفر شاعرون دي ډېر تکړه، ډېر خوندور، ډېر مزېدار لیکوال یا ټولو ته موږ نیکې هیلې احترامات سلامونه دي. عمر صاحب بل کتاب دپاره مو څه هڅه کړې نه ده کړې؟ کتاب خو ظهیر صاحب د هر شاعر دا خواهش وي، ارمان وي چې مو کتاب راشي، مینوالو ته مخې ته راشي او کتاب کې د شاعر ډېر څه پټ وي د ژوند او د ماحول معاشرې د حالاتو او ما خو دا خواهش ته ارمان مې ده انشاءالله تعالی چې کورس شروع ده انشاءالله تعالی چې مخې ته به مینوالو ته مطلب چې کتاب کې د شاعر ژوند چې کم دی هغه پکې محفوظ شي، دغه شاعري پکې محفوظه شي. دا هم ستاسو ډېر لوی ګام دی او بیا هم دې ګام ته موږ تاسو سترګې په لار یو. او عمر صاحب ګرانو کتونکي به ستاسو د کلام په هم په انتظار وي، وخت مو ډېر نه هلو، نو خپلو ګرانو کتونکو ته تاسو یو خپل خوږ کلام واوروئ، ستاسو به ډېره مننه وي. بالکل مننه جی ظهیر صاحب. د غزل نه مخکې به 3 شعرونه مینوالو ته وړاندې کوو چې شعر ده چې بس دی بس رضا چې 2-4 په منځ کې کینوو، بس دی بس رضا چې 2-4 په منځ کې کینوو، نن چې سره هر څه میدانه په منځ کې واچوو او هله زمانه ما چې رښتیا امن پسند یو مونږ، هله زمانه ما چې رښتیا امن پسند یو مونږ، خپل ټوپک چې ټول د دریابه په منځ کې. ډېر ښه عمر صاحب، د شعر بیا ووایه. مننه. هله زمانه ما چې رښتیا امن پسند یو مونږ، خپل ټوپک چې ټول د دریابه په منځ کې واچوو او یو مره هغه څوک چې شر جوړوي کلي کې، یو مره هغه څوک چې شر جوړوي کلي کې، ښه به وي چې دوی د تناره په منځ کې واچوو. ډېر ښه ډېر ښه. شعر ده جي چې غزل ده جي چې څه ښکلي غرونه زمونږ خرڅ شول، څینارونه خرڅ شول، څه ښکلي غرونه زمونږ خرڅ شول، څینارونه خرڅ شول، اخیر ګیله د چا نه وکړو ضمیرونه خرڅ شول.
شعر ده چې د دې حالاتو درته کومه یوه یاده کړمه د دې حالاتو درته کومه یوه یاده کړمه د چا پټي خرڅ شول د چا پکې کورونه خرڅ شول او دلته به څوک چانه د سپینې وینا تمه کوي دلته به څوک چانه د سپینې وینا تمه کوي دلته ما ولیدل د ډېرو قلمونه خرڅ شول شعر ده چې منې که نه ما درته ویل نه ښکلو چمله راشه منې که نه ما درته ویل نه ښکلو چمله راشه بنجري ګورې نه ستا واړه سمنونه مننه اخري مقطع ده چې د کلي خان ډېرو نوټونو باندې واخیستل نن د کلي خان ډېرو نوټونو باندې واخیستل نن عمره نن د یوې پېغلې ارمانونه خرڅ عمر صاحب یو بل کلام راته واوروئ خوند یې راکړو یار مننه به مو وي مننه بلکل غزل نه مخکې دوه درې شونه دي چې ټول منافقت دی د رښتیا کیسې څوک نه کوي ټول منافقت دی د رښتیا کیسې څوک نه کوي او بې د لیوانیو نه صفا کیسې څوک نه کوي او دوه چې سره جوړ کړي نفرتونه له منځ وباسي دوه چې سره جوړ کړي نفرتونه له منځ وباسي او دی په کار خو دغسې خو دا کیسې څوک نه کوي او ماته چې د غیرو کیسې ته کوي دا څه کوي ماته چې د غیرو کیسې ته کوي دا څه کوي کور کې اشنه ګوله د بیدیا کیسې څوک نه کوي غزل ده چې پښتنو نظم ده ډاډ د پښتنو چې رپاڅئ ربیدار شئ ای ښاغلو پښتنو رپاڅئ ربیدار شئ ای ښاغلو پښتنو او یو موټی یو اواز شئ سرخوړلو پښتنو دا چا درته ویلي چې بې زوره یې بې وسه دا چا درته ویلي چې بې زوره یې بې وسه او دا چا درته ویلي دي پاګلو پښتنو او باور وکړئ له تاسو څخه هره یوه پوره ده باور وکړئ له تاسو څخه هره یوه پوره ده او د ژوند په هره منډه کې وتلو پښتنو او ور وپېژندئ ځان په زور د علم او هنر ور وپېژندئ ځان په زور د علم او هنر او نړۍ کې په جنګونو پېژندلو پښتنو ولس د جهالت له ګړنګونو نه بهر کړئ ولس د جهالت له ګړنګونو نه بهر کړئ یو بل ته سره لاس ورکړئ لوېدولو پښتنو او د صبر وظیفو سره ځانونه عادتي کړئ د صبر وظیفو سره ځانونه عادتي کړئ بس په څو خبرو جنګېدلو پښتنو آخري شعر ده چې هغه مو له خویونو پښتنو نه متاثر و هغه مو له خویونو پښتنو نه متاثر و په تاسو چې عمر میینېدلو پښتنو ډېر ښه عمر صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته خپرونه کې وخت راکړو د الله په امان کور مو ودان ملګرو او بلې نه خپرونې سره موږ تاسو په خدمت کې بیا راځو هر چېرته وئ خوشحاله اوسئ او آباد